په 1876 کې و د دې کلب په کاغذي کاروایي کې رجسټر شوی دی. نو تقریبا یو نیم سل کاله شاوخوا کې په کاغذي کاروایي کې کېږي. د پښتانه په تاریخ کې د دې د 1500 کاله پاخوا تاریخ دی د میدان ده په میدان باندې چلیږي. پاتې شولو په دې کې بیا 2 رقم تګه دي. یو تګ مرزاده دی چې هغه انګریزان یې پکې یو دا زموږ دی دا موږ ور زده کړی دي ته به په دې خبر یې دا د خپل تګ نه دی او دغه ګرانه بازي ده دغه ده د مورنۍ تګ موږ په بدلو دغه ور زده کوو. ور لکه هغه غونډۍ چې ته وینې دغه غونډۍ سر ته به د آسان وخځول دغه ځای څه به پر دغه غونډۍ چې هغه لنډ ځای و پر هغې به یې راشوه کول. بیا په دا کې تر دې بعد بیا دا بازي چې وله بیا په جمپو کې به دغه سوله بیا په آس باندې جمپ وایي په هغه کې ډېر خلک مړه سو. بیا په انګریزي دور کې پر هغه باندې پابندي ولګېدل.